शेरूनो सौदागरी शराबी गजल उसूल दे इल्हाम मरफी प्रेवाली गुलाबी गजल د خبرو لستړیا پرلپسې کاري فشار او سختو مسلکي بوختیا وروسته د پیښور پریس کلب د خپلو غړو لپاره یو رنګینه او یادګاري کلتوري شپه جوړه کړې وه. په دې ځانګړي پروګرام کې خبریالانو او د رسنو استازو ګډون کړی و. دا کلتوري ماښام د دودیزو نغمو او ښکلي موسیقۍ په رنګونو رنګینو. د خیبر پښتونخوا مشهور سندرغاړي راشد خان او نورو خپلو سندرو سره دا ماښام نور هم رنګین کړو. خبریالانو د سندرو څخه نه صرف خوند واخیست بلکې اتڼونه یې هم پکې وکړل. د پروګرام موخه یوازې تفریح نه وه بلکې د خبریالانو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او کلتوري اړیکو لا پیاوړتیا هم وه. په پروګرام کې ګډونوالو وویل خبریالي یو له هغو مسلکونو څخه ده چې هر ورځ له ذهني فشار، بیړنو حالاتو او سختو کاري مسؤلیتونو سره مل وي. د دوی په وینا همدا ډول کلتوري او تفریحي پروګرامونه نه یوازې د ذهني ستړیا د کمولو لامل کیږي بلکې د همکارانو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د نوې انرژۍ د ترلاسه کولو غوره فرصت هم برابروي. پېښور پریس کلب او د کلچر کمیټه شکریه ادا کوم. هغه چا چې ویلي دي که نه چې د موسیقي د روح غذا ده، دې ماحول کې دا ګوټن ماحول چې کوم مونږه ریپورټینګ کوو، صحافتی خدمات سره انجام ورکو، مونږ ډېر د دباو شکار یو. او دې ماحول کې پېښور پریس کلب دا کوم پروګرام منعقد کو، دا ډېر ښکلی پروګرام دی. دې سره مونږ ډېر ریلیکس یو. خبریالانو د پېښور پریس کلب دغه نوښت وستایلو او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې هم د ورته کلتوري، ادبي او ټولنیزې غونډې تابع کړي څو خبریالان د خپلو ورځنو مسلکي بوختیاو ترڅنګ د آرام او خوښۍ داسې شیبې هم ولري. نن د پېښور پریس کلب انتظامیې لخوا پېښور پریس کلب کې میوزیکل نایټ انعقاد شوی دی. په دې خو لومبی زه د پریس کلب چې کومه انتظامیه ده د هغې شکریه ادا کوم ځکه چې مونږ سره د خوشحالۍ او د انجایمنټ موقع ډېرې کمې او زمونږ فیلډ چې کوم دی یا زمونږ پروفیشن پیشه چې کوم ده هغه ډېره ټینس ده، د ډپریشن، انزایټي او ټول عمر په خوابونو پسې منډې تړلې وال ښه او بد د ورځې او د شپې مسلسل مونږ لګیا یو د خبر راویستو دپاره کوششونه کوو، ټول عمر سوچونه کوو. د هغې د وجې نه انزایټي او ډپریشن چې کوم هغې سره مونږ مخ یو. نو داسې قسم پروګرامات چې زمونږ دپاره راجوړ شي نو هغې سره زمونږ هغه کوم انزایټي زمونږ په دماغو باندې چې کوم بوج وي هغه دې سره سپک شي. د سندرو نغمې رو چوپې شوې خو د دې کلتوري شیبې خوږې خاطرې د ګډونوالو په ذهنونو کې پاتې شوې. د پېښور پریس کلب د رنګین ماښام یو ځل بیا وښودله چې د سختو مسلکي مسؤلیتونو ترڅنګ د خوښۍ څو شیبې هم د خبریالانو لپاره همهغه عمره ارزښت لري لکه د خبرونو سرټکي. د کیمرامین بي ارشد سره خالد انیاس، شال نیوز، پېښور.